ورونو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې په تېرو 10 میاشتو کې څومره پاکستانیان مهاجر شوي د پاکستان نه وتي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا هم ښیم چې په تېرو 3 کالو کې څومره پاکستانیان د پاکستان نه وتي او مهاجر شوي دي. ځکه دا بعضې ناپوهه یا بېعقل دلته راځي وروره په موږ دا احسان نه کوي چې تاسې مهاجر او دلته پاکستان ته راغلي یاستئ. نو دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې ده. خو زه یو خبره کوم افغانان ورونو چې کله هم زما ویډیو یا زما په شان د افغانانو ویډیو تاسې ګورئ دواره شیر کوئ. ځکه تاسې بل ټي وي نه لرئ. دغه ستاسې ټي وي دی، دغه ستاسې اصلي تاسې ته موږ حقیقتونه ویو. ځکه چې زما په ویډیو کې نه کنځلې شته، نه د چا د بې حرمتي شته دی، نه وروره دلته پکې ګډاګانې شته چې زه تاسو ته پکې جنکۍ بېادبي ما پې وګټو چې څنګه دا وګورئ د تشویق په خاطر زما ویډیوګانې نورو چینلونو کې په لکاو په میلیونهاو خلک ګوري. خو ما سره په دې خپل پیج کې چې کوم ملګري دي ډېر کمزوري دي، سره پاسه 1 لک کسان هستئ. نو هیله دا ده چې دغه چې د ځوانانو سر هم خلاص شي او په تاسو ته موږ هغه حقیقتونه ویو. تاسې لر او بر پښتانه افغانان اوسه پورې ټي وي نه لرئ، دغه ستاسې ټي وي دی. راځئ اول د پاکستان د یو چارواکي نه خبرې واورئ، د فواد چودري نه، چې څومره پاکستانیان په 10 میاشتو کې مهاجر شوي دي. بیا سره د خپل تفصیل سره پروگرام में आगे बढ़ते हैं. आज फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद की कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चला गया है इन 10 महीनों में, और उसके बाद और उसमें से 2 लाख वो है जो डॉक्टर और इंजीनियर है और IT एक्सपर्ट है. अगर 2-3 साल मुल्क में यही हालात रहे तो पाकिस्तान में तो मुकम्मल ब्रेन ड्रेन हो जाएगा. افغانان ورو دې ویډیو کې دا وایي چې 9 لکه، خو په دې ویډیو کې چې ته بیا لاړ شي نورې خبرې دي تقریبا وایي چې 14.5 لکه په تېرو 3 کالو کې او په دې 10 میاشتو کې تقریبا 9 لکه پاکستانیان خارج ته تللي دي او د دې وطن نه انجینران او ډاکټران وتي دي. نو دا تقریبا څه 3.5 لکه کسان شو. اوس ځکه د افغانستان نه وځم، خو 45 کاله زما په افغانستان کې جنګ دی، کله روسان راشي، کله امریکانیان راشي، کله برطانیان راشي، نظامونه مې چپه کېږي، بد حل دی صاحب مهربانه. نو ته ولې وځې؟ ته خو دغه کسانو ته وایم چې ته خو ځان ته سوپر پاور وایې، ته خو وایې چې زه ټم بم لرم، ته خو وایې چې زه یو د دنیا ستر قدرت یم. نو ولې ته مهاجر کېږي؟ ولې د خپل پاکستان دی پرې چې ستا پاکستان داسې جوړ دی؟ اوس که چې ته د برطانیان والا یا د لندن والا یا د فرانسې والا یا د امریکې والا په موږ مهاجرو یا په نورو مهاجرو باندې احسان وکړي، خو دلته خو دې مکتبونه ورته مفت ورکوي، کور ورته مفت ورکوي، ډوډۍ ورته ورکوي، د میاشتې پیسې ورکوي، هر رقم سهولت ورکوي. او بل دا دی چې نه برطانوي مهاجر کېږي، نه فرانسوي مهاجر کېږي، نه امریکاني مهاجر کېږي. که دې دا خبره وکړي خو زه یو خبره، نو ته چې خپله د ولږې مړې چې هغه افغانستان نه خلک راځي او 2 روپۍ ګټي یا پاکستان ته راځي یا ایران ته دي یا ترکي ته دي یا نور ځای ته دي، سهار او ماښام راځي په افغانانو پورې خاندي او احسانونه پرې کوي چې تاسې وروره مهاجر هستئ او تاسې نمک مردار هستئ. موږ نمک مردار نه یو، موږ چې هر ملک ته تللي خپل کاروبار او تجارت هم روان کړی. په دې انګلینډ کې زه ټول پاکستانیان د دې نه زما مطلب نه دی، په دې انګلینډ کې یقین وکړئ چې 2م نمبر کار کوي هغه پاکستانیان دي چې چېرته د دوکې کاري، که چېرته پاسپورټ وي، که چېرته ډرایوینګ لیسن ټیسټ پاس کول وي، که چېرته کیمرې والې و هغې نه پوینټونه لرې کوي، د هره لوبه چې د 2مه لوبه هغه به پاکستاني کوي. یقین وکړئ دلته ما سره لنډ بریډفورډ ښار دی، زموږ ډېر پښتانه پکې اوسېږي، زما ملګري دي، د هغه زما مطلب نه دی. خو ته یقین وکړه چې زما یو ملګری په سکاټلینډ کې اوسېده، سکاټلینډ یو بل ښار دی، دې بریډفورډ ښار ته راغی، په هغې ځای کې 600 روپۍ د کال انشورنس و. او دلته چې د بریډفورډ ښار ته کور راوړی، ادرس یې چینج شو، بدل شو، یقین وکړه هغه انشورنس یې 3000 روپو ته ورسېد. ولې چې په دې ښار کې چرس، پوډر، انشورنس، موټر جنګول دومره ګران دی. انشورنس ګوګل کې سرچ کړئ که زه ته دروغ وایم، یعنې کوم 2م نمبر کار دی چې په دې بریډفورډ کې دا پاکستانیان نه کوي. او زموږ ورشه افغانان یو کس نیم به موږ نه یادو، زموږ ورشه افغانان چې په هر ملک کې وي، که په جرمني کې وي، که په امریکا کې وي، که په برطانیه کې وي، که په پاکستان کې، په هر ځای کې وي، الحمدلله که په اماراتو کې خپل کارونه او روزګار کوي. نو زه چې مهاجر کېږم زما په وطن کې خو جنګ دی، ته ولې مهاجر کېږې او ته راځې روزانه په افغانانو باندې احسانونه کوئ؟ صاحب مهربانه چې تاسې خو مهاجرو له موږ ځای ورکړی دی جي. که برطانیه یا امریکا یا د نور ملکونه خبره وکړي چې موږ ځای ورکړی دی د دنیا هیوادونو ته، په دې برطانیه 80 ملکونو خلک پکې اوسېږي، دې ټولو ته دې پیسې ورکوي، د میاشتې د مکتبونو د هر شي هر رقم سهولتونه ورکوي. دې نه احسان کوي. یو ورځ زموږ د برطانیې د کافر د خولې نه وانه اورېده، یو ورځ هم د فرانسوي د خولې نه دا خبره وانه اورېده، یو ورځ هم د امریکاني د خولې نه دا خبره وانه اورېده. او په پاکستان کې موږ د پنجابیانو هم دا خبره نه اوري، خو دغلته د خیبر پښتونخوا یو څو کسان دي سهار او ماښام نمک مردار او مهاجر او داسې او غسې خپل ځان هم خوندي کوي، خپل ځان هم دا کوي، د افغانستان نه خلاص اوسئ. او انشاءالله داسې وخت را روان دی چې تاسې به انشاءالله بیا مزدورۍ ته کابل ته ځئ. دا وخت را روان دی. دغه ویډیو مې ټول تفصیل وښودلو او دغه نفرت پالو ته ښه جواب دی.